تېره ورځ سهار شاوخوا 9 بجې د کندوز ښار په عزیز خان مارکیټ چې د څپلیو په سرای مشهور ده د رامنځته شویو لګېدنې له امله لسګونه هټۍ سوځېدلې چې له کبله یې خلکو ته میلیونونه ډالر زیانونه اوښتي دي د کندوز امنیه قمندانۍ ویاند جمعالدین خاکسار وایي سیمې ته پر وخت د کندوز امنیه قمندانۍ او د دغه ولایت د اړوندو ځینو نورو ادارو د وروژنې ټیمونو سربیره د بلخ بغلان او تخار ولایتونو د وروژنې ټیمونه هم رسېدلي وو تر څو خلکو ته د ډیر زیان اوښتو مخه ونیول شي. تېره ورځ 8:15 د کندوز ولایت عزیزي مارکیټ چې د څپلقو په سرای باندې مشهوره ده په دې کې اورلګېدنه رامنځته شوله چې د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ د اطفایي مدیریت د بلخ ولایت مزار شریف همدارنګه د بغلان ولایت تخار ولایت د اطفایي کارکوونکو سره په ګډه همغږۍ په دې باندې وتوانېدل چې دغه اور مهار کړي او د زیات تلفاتو مخه ونیسي. په دغه اورلګېدنه کې هیچ چاته کوم ځاني تلفات نه ده رسېدلی خو مالي خساره ډیره ده. هر دکان $1.5 $2 خساره دیده. اون در فروشی بودن یا دیگه 2 منزل 3 منزل بوده مگیش پر بود مال و دم دیگه عید بود زیاف سوختن مردم $1.5 سوخته فی دکانی. له بلې خوا د دغه سرای مسؤلین او یو شمېر هټیوال د دغې اورلګېدنې لامل د لمریزې برېښنا د بطرۍ چاودېدل یادوي او د اور د مهارولو په برخه کې د مسئولینو هڅې ستایي. وضعیت شدید بی حد برآمدگی بود دیگه. ایت جلوش کس گرفته نمیتونست. اتفاقی آمد و در دیگه آمد بالاخره بلدوزر آمد چپه کردن بسیار آتش دیگه بی رقم بود. اگه اتفاقی نه بود همین سرای چبلق در میگرفت مکمل همین دکانای بیرون که بیرون هم کتش میرفت. همین مردم بود همکاری مردم بود دولت بود که مال ما را کشید امن شد. همین آتش همین دولت بود که گل کرد. ما کی میتونستیم ما تشکری میکنیم هر جای که دیگه اتفاقای دیگه مزار کندوز از پل خمری هر جای که ما بسیار تشکری میکنیم که همکاری مکمل همکاری 100% ما کرده که آتش‌زدگی بسته شهر کندوز امکانات داشت که در میگرفت. د یادونې ده چې د څپلیو سرای په کندوز ښار کې یو له مهمو او لویو سرایونو څخه شمیرل کیږي چې معمولا پکې د نارینه او ښځینه‌و جامې او پایپوښ پلورل کیږي چې شاوخوا 8 کاله وړاندې هم پکې د دې ته ورته اورلګېدنې رامنځته کېدو له امله ګڼې هټۍ ایره شوې وې.